السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قرآن کریم مې لوسته روایت ته تم شم غواړم تاسو سره یې شریک کړم. الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان الله علی کل شیء مقیتا. وایي هر څوک چې شفاعت حسنه وکړي، یعنی په نیک کار باندې سپارښتنه وکړي، د یو نیک کار دپاره یو چاته مشوره ورکړي یا لارښوونه ورته وکړي، د هغه نیک کار ثواب کې به دی برخه ولري، د هغې نیک کار اجر او ثواب به ده ته هم رسیږي. خو که یو څوک د یو بد کار شفاعت کوي، یو بد کار سپارښتنه کوي، یو بد کار کې لامل کیږي، د ده دپاره به له هغه نه برخه وي، یعنې دی به یې په ګناه کې شریک وي. دا خبره په حدیث شریف کې واضح شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدال علی الخیر کفاعله، څوک چې د یو خیر کار دلیل او باعث شي همدومره اجر لري لکه څومره چې فاعل ترسره کوونکی لري. بل حدیث کې راځي چې من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله، څوک چې د یو خیر کار لامل باعث دلیل شي، یعنی د ده په خاطر باندې دغه خیر کار وشي یا په خیر کار کې دی یو همکاري کوي، یو برخه لري، یو سپارښتنه کوي، یو زحمت ګالي، یو مشوره ورکوي، یو لږ اندازه هم پکې داخلي، هم دومره اجر ترلاسه کوي څومره چې دغه کار ترسره کوونکی ترلاسه کوي. مثلا نن ورځ تاسې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، یوټیوب کې، نورو ځایونو کې دیني ویډیوګانې وینئ، یو ښه پیغام وینئ مثبت چې د یو انسان ژوند ورسره بدلیږي، دا تاسې شریکوئ په خپلو پروفایلونو باندې، خپلو صفحو باندې، یا یې چاته په پیغام کې استوئ، یا وټساپ کې کومه دیني ویډیو مخې ته راځي دا استوئ چاته. که دغه انسان ژوند ورسره بدل شو، همدومره اجر چې الله پاک هغه ویډیو ثبتوونکي ته ورکوي تاسې ته هم درکوي، ځکه د الله پاک خزانې ډېرې ډکې دي، غني دي، نو تاسې ته د اجر درکولو نه څه نه کمیږي، په داسې حال کې چې دغه فاعل یا ترسره کوونکی اصلي کس اجر هم نه کمیږي. همداسې هر کار چې وینئ یو چا سره همکاري کوئ، مرسته کوئ چې څومره ښه کارونه مو له وسه کېږي کوئ، که لږ اندازه خبره یا دغه کار کې سبب کېدی، هغه کار کې لامل کېدی، ځان لامل کوئ د دغه خیر کار، ځکه چې الله پاک تاسې ته هم همدومره اجر درکوي لکه څومره چې فاعل ته درکوي یا یې څومره فاعل ته ورکوي. السلام علیکم.